بسم الله الرحمن الرحیم. خرازو د کورل را لسم نمبر لیکچر ته که په تیر لیکچر کې چا سره څه مشکل وي نو کولی شي چې له ګروپ کې له موږ سره شریک کړئ. نن راځو سټوډنټ کارت ډیزاین ته چې څنګه کولی شو چې یو سټوډنټ کارت په کورل را کې ډیزاین کړو. دا به شو کورل را به اوپن کړئ او دا به زه ټول لرې کړم. ډیلیټ دا چې هر کارت او هر ډیزاین خپل سایز لري. تاسو ته ما مخکې دا ذکر کړي په اول لیکچر کې چې سایزونه نو راځو یو سټوډنټ کارت اخلو. زه به ریکټینګل راواخلم او ډریګ به کړم. ما ریکټینګل ډریګ کړ. تاسو بل د سایز ورته ورکړئ چې څومره هغه سایزونه به تاسو سره شیفټ ټول پریس کوم. هغې څخه وروسته راځم دغه کونجونه څه کوم لږ ذره راونډ کوم. تاسو ته به ښکاري کونجونه موږ سره راونډ شو. دې ته راځم بارډر وکوم. بارډر ورته لږ ذره زیاتوم آوټلاین فور ایگزامپل 2.0. ښه له دې څخه وروسته راځم زه یو بل ریکټینګل راخلم. بل ریکټینګل ما راواخیسته همدلته مې داسې ډرایګ کړه په دې شکل باندې. ښه بیا شیفټ ټولز باندې کلیک کوم. کنټرول کیو کرف دغه نوټ به سلیکټ کړم او لږ ذره به یې څه وکړم لاندې به یې راوړی داسې په دې شکل. له هغې څخه وروسته به په دې کلیک کې او په دې به کلیک ورای به شو. تاسو ته ښکاري په دې شکل باندې. سایز به څه کې ورته د دې ته به یو کلر ورکړو. فور ایگزامپل زه راځم ما دا کلر ورکړ چې هر کلر ستاسې خوښه وي تاسو همغه ورکولی شئ. فور ایگزامپل ما دا کلر ورکړ. آوټلاین ته څه کوم آوټلاین پر رایټ کلیک سره آوټلاین ته ریموف کوم. ښه اوس راځو د پاور کلیپ کمانډ په واسطه څه کوو دغه شیپ په دې بل کې دننه کوو یعنې دننه درې شي. رای به شي ابجیکټ ته او پاور کلیپ انسایټ په دې کې دا موږ سره دا ابجیکټ موږ سره په دې کې دننه شو. بیا ډبل د کنټرول نیسم ډبل کلیک کوم. اوس د دې شکل دا موږ دننه شو. راځو د دې نه زه یو بله کاپي اخلم. جګو ما شیفټ نیسم او رایټ کلیک سره پرېږدم. فور ایگزامپل ته زه دا کلر ورکوم. دا څه کوم زه هم چې دا د دې د هغې بل شکل لاندې شي نو یا به شي آرډر ته یا به ډایرکټ څه ونیسي شیفټ ډاون د کیبورډ نه پرېس کړي. موږ سره به دا ابجیکټ د بل ابجیکټ څخه څنګه شي لاندې شي. له هغې څخه وروسته به په دې به ډبل په دې به یو کلیک وکړي ډبل به نه کوئ کلیک او د دې نوټ به کلیک او داسې لږ ځره به دا څه وکړي راکش به کړي څومره ستاسې خوښه وي. ځکه چې دا لږ ځره زه داسې پورته کوم په دې شکل باندې. راځم اوس همدې نه یو بله زه بله کاپي اخلم. شیفټ نیسم او برکش کوم. د دې زه یو بل کلر ورکوم. فور ایگزامپل ما ورته دا کلر ورکړم. دا هم غواړم د شیفټ ډاون په واسطه وکړم. دا زه د ټولو ابجیکټ نه شاته ویسم. له هغې څخه وروسته زه راځم په دې کلیک کوم او بیا زه هم په هماغه مخکې شکل غوندې راځم دا لږ ذره لاندې داسې کش کوم او دا بل لږ ذره پاس د منځنی شیپ سلیکټ کوم او په دې هم کلیک کوم. دا لږ ذره بېرته زه څه کوم لاندې راولم هم د دې ځینه او هم د دې ځینه. د هغې څخه وروسته به شو دې ته به زه وایټ کلر ورکړم. وعلیکم السلام. ښه دې ته ما وایټ کلر ورکړ. دې ته په ایگزامپل ما دا کلر ورکړ. زه راځم یو بیکګراؤنډ راوړم. فور ایگزامپل ما سره دغه بیکګراؤنډ دی. دا بیکګراؤنډ ما راوړه. دا به زه کوچنی کړم داسې. زه غواړم چې دغه بیکګراؤنډ اوس په دې کې پاور کلیپ کړم. رایټ کلیک به وکړي پاور کلیپ او په دې کې به انسایټ کړي. بیا به کنټرول او کلیک دا به څه وکړي زوم کړي داسې. دلته به راشي په ټرانسپیرنټ ټولز باندې به کلیک کړو او دې دغه به څه وکړو دا به لږ ذره هایلایټ کړو څومره چې تاسو ته کلیک ګوره دې دغه بیکګراؤنډ په دې کلر کې موږ سره واخیست. نو موږ تاسو د کوم ټول چې موږ تاسو ویلو دا ګوره په ډیزاین کې یو څنګه کې موږ تاسو سره تکراریږي. زه دغه وایټ بیکګراؤنډ والا لږ ذره لاندې کوم چې در څو څنګه شي. ښه دې نه وروسته راځم زه یو الیپس ټولز اخلم او کنټرول پریس کوم. دا زه ډیلیټ کوم. دغه زه
کنټرول پریس دا ټول زه لږ ذره وره موف کوم په دې شکل باندې بیا الیپس ټول اخلم کنټرول پریس کوم د بیکګراوند فل کلر وایټ ورکوم آوټلاین کلر فار ایگزامپل زه ورته دغه ورکوم دې نه ورته آوټلاین کلر څه کوم لږ زیات ډېر نه فار ایگزامپل څلور اوس زه غواړم دې کې زه یو پکچر ایډ کړم نو رابه شي پکچر به راوړئ دا به موږ تاسې ورکوټی کړو پاور کلیپ رایټ کلیک پاور کلیپ انسرټ بیا به کنټرول پریس کلیک بیا به شي دا به څه وکړي دا به دې کې برابر کلیک نو تر دې ځایه پورې خو موږ تاسو ډیزاین وکړه اوس راځو دا کومې لیسې ته جوړه فار ایگزامپل زه ورکوم کلیک پښتو فار ایگزامپل زه ورکوم جلالي خصوصي لیسه کلیک دې د زه فنډ ډیزاین انتخابوم ما دا انتخاب کړه زه راځم هغې نه بعد په دې کلیک کوم دا به ورته څه وکړي منظم کړي ښه صحیح داسې دې شي یا په انګلیسي لیکم زه راځم دا په انګلیسي لیکم ما کلیک کنټرول شفت دا ټیکس څنګه کوم زه ورکړم همدې رایټ کلیک یو بله کاپي اخلم F8 پریس پښتو یې هم لیکم چې ډیزاین څنګه راشي ښه راشي خصوصي علي لیسه دا به زه لږ ذره سره ډاون کوم دې ته به زه یو کلر ورکوم فار ایگزامپل دا ته به زه بل کلر ورکوم دا کلیک کوم سمارټ فون پسې ته زه یو بل کلر هم ورته سره یوز کوم دې کې دا کورل ډرا کاره پرېږدي خو بیا هم دې ته زه راځم وایټ بیکګراوند آوټلاین کلر یې وایټ ورکوم F12 پریس کوم دا د چکونه ان کوم او دلته ورته سایز کوم زور وکوم اوکې له هغې څخه وروسته زه شیډو هم ورکوم راځم په شیډو باندې کلیک کوو چې هر یو ستاسې خوښه وي ته به ورته شیډو ته کلر انتخاب کړي چې کوم کلر ستا دغه شیډو دی واخلي دې نه ورته اندازه هم زیاتوی او کموی شو خو اوس دغه موږ سره دغه آوټلاین کلر ډېر زیات دی دا به ورته څه کړو لږ به کم کړو فار ایگزامپل څلور اوکې موږ سره نور هم ورته کمولی شي آوټلاین کلر ورته درې که او دا کونجونه دې هم سره سموث راشي اوکې هغې څخه وروسته همدې نه بله کاپي اخلم دلته پرېږدم F9 پریس کوم سلیکټ آل لیکم سټوډنټ آی ډي کارډ زه دې ته دا یو کلر ورکوم له هغې څخه وروسته زه یو ریکټینګل اخلم دلته شیفټ پریس کنجونه یې څه کوم راوند کوم له هغې څخه وروسته زه راځم دې ته یو کلر ورکوم فار ایگزامپل دا کلر ما ورکړه آوټلاین ته ریموف کوم دا هم اخلم دې ته څه کوم شیفټ اپ د کیبورډ نه پریس کړئ تاسو کولی شئ د فونټونه هم انتخاب کړئ خپله خوښه باندې هر فونټ ستاسې خوښه وي دا سلیک کنټرول جی ګروپ لږ به څه وکړي لاندې راوړئ ښه دا زه ګروپ نه وباسم بېرته دې ته یو بل کلر ورکوم دا ډېر تیز کلر دی فار ایگزامپل دا کلر ما ورکړ له هغې څخه وروسته راځو زه دلته
څه لیکل کوم فار ایگزامپل name slash name class per date داسې نور هم تاسو د خپلې خوښې لیکل کولی شئ خو دلته به همدومره بس وي بولډ چې هر فنډ ستاسې خوښه وي تاسو فار ایگزامپل زما دا به کوچنی کې راوې ولې دلته ښه یو خبره بل د شیفټ ټول په واسطه موږ کولی شو یو بله وظیفه چې کولی شو د دغه د لاینسو ترمنځ فاصله هم څه وکړو کمه او زیات کړو هم دغه توري سره څه وکړو لږ ازاده کړو زه شیفټ ټول پرس کوم ګوره دغه موږ ته دا لامه ورکړي یعنې دې وظیفه دا ده چې کولی شو دغه لاینونو څخه خپل کې څه وکړو سپیسینګ اضافه کړو او دې په واسطه هم کولی شو که دې خوا کش کړو نو ما سره به دغه توري څنګه شي دا به اضافه شي لږ به ازاده شي وعلیکم السلام ښه د دې خو څه مشکل نشته د دې زه پورې راځم زه وایټ کلر ورکوم یار محمد ښه مخکې ښه خالص په دې ملا باندې درد و راځو زه شیفټ ټول پرس کوم لږ نور هم کوم ښه زه راځم اف8 پرس کوم او راځم دا زه ایډیټ کوم زه راځم لیکم فار ایگزامپل دې شکل باندې کلاس مثلا سیکنډ او ایکسپایری ډیټ زه لیکم 2021 دیرشم تاریخ پورې دا موږ سره ایکسپایری شو ښه داسې ډیټیل چې کله موږ تاسو ولیکل د دې شاګرد کوم ډیټیلز چې لکه پرسونل انفارمیشن به ټول څه کوي او ولیکي ښه په ډیټیل سره هغې نه پس لازم زه یو بل ریکټینګل راخلم او داسې زه ډرایګ کوم ما ډرایګ آوټلاین کلر سپین ورکوم زه آوټلاین یې هم څه کوم زیاتوم فار ایگزامپل څلور هم زیات دی راځو چې ته شیپ پریس کوم او د راوند کنجونه یې څه کوم راوند کوم په دې شکل زه دا دې غواړم راوباسم دلته زه آوټلاین ورکوم سپین راځم په ټرانسپیرنټ ټولز باندې کلیک کوم دلته ورته آوټلاین دغه فیل کلر څه کوم لږ ذره کوم لایک دا راوړم ټیکس به انتخاب کړئ ښه ټیکس به انتخاب کړئ او سلو کې دا اپ کې سلو کې الټ به پریس کړئ او داسې دا به موږ ټیکس انتخاب شي د هغې څخه وروسته به راشئ ټیکس به څه وکړئ منظم کړئ دا فار ایگزامپل د اول موږ غواړو چې د دې بیک سایډ هم جوړ کړو نو رای به شي یو بل دغه به راواخلي تا سره به دغه مکتب لوګو موګو هم وي نو زه راځم دې نه زه یو بله کاپي اخلم بیک سایډ زه هم جوړ کړم نو څه کوم زه دې کې پاور کلیپ ته دننه کېږم یا رایټ کلیک کوم ایډیټ پاور کلیپ کمانډ زه دا ریموف کوم همدا او دا سلیکټ کوم داسې فار ایگزامپل او دې سایډ ته وړم او لږ ذره یې هم داسې کوچنی کوم لاندې راولم داسې دې شکل باندې زه ښه بېرته زه کلیک کوم دې نه وځم د هغې څخه وروسته زه راځم فار ایگزامپل دا کومه چې هر مکتب یې حتما یو لوګو به لري نو زه مثلا یو لوګو زه دغه لوګو به زه راواخلم دا لوګو ما راواخیست لږ کراپ به زه کوم دا ما دونه کراپ دا لوګو ما سره څنګه شو کراپ شو زه لپس ټولز راخلم یا ډایرکټ اچوم کوم شکل کې نه نیسم دا زه کوچنی کوم باید موږ سره لوګو پی ان جي وي خو زه په هر صورت داسې فکر وکړه چې دا د مکتب لوګو ده
د هغې څخه وروسته زه راځم یو رکټینګل راخلم او دلته څه کوم داسې ډرای کوم دې پورې ما ډرای کړ زه شیفټ ټول په واسطه دې دا کونجونه زه هم لږ در سموت یا راوند کوم دې ته راځم زه یو بل کلر وکوم پر ایگزامپل دا کلر وکوم آوټلاین دې بیخي ریموو کوم ترانسپیرنټ ټولز باندې کلیک کوم د دې دغه فیل کلر لږ در څه کوم شکل باندې یا سپین ورته ورکوم یا چې هر کلر چې تاسې خوښه وي تر څو څنګه وشي ټکس موږ ته معلوم شي دغه به صحیح دې شکل یا سپین ورکوم زه راځم آوټلاین هم لږ ورته ورکوم تر څو څنګه شي موږ ته آوټلاین ما ورکړه راځم F12 پرس کوم دې نه ورته څه کوم دغه آوټلاین لږ زه راورته زیات کوم اوکې هغې څخه زه لیکم یو شی زه لیکم فار ایگزامپل نو دا تاسو په موبایل لري چې څومره ښه ډیزاین کوئ هماغه لکه د شاګردانو د پام وړ یو څو مادې زه لیکم dot شاگرد وعلیکم شاگرد باید مراعات کړي خرازو د ما ټکس ولیکه تاسو ډېرې مادې ورکړئ د هغې څخه وروسته به خرازو زه یې یو فنډ انتخابوم فار ایگزامپل کوم چې ښه فنډ ستاسې خوښه وي هر فنډ چې تاسو څخه ښکاري فار ایگزامپل دا فنډ دا مادې خو په دې خاطر زه لیکم چې دا کارت دا ډیزاین جوړ شي لږ زر ښکاره شي نو تاسو خپله خوښه ده چې څومره مادې لیکي هغه ستاسو پورې مربوط لري کنټرول کیو سره زموږ کولی شو چې دغه ابجیکټ په مختلفو دغې وویشو لږ ارلاین بیل بیل شو کنټرول کیو په واسطه باندې زه راځم دا دلته اچوم دا لږ در بولډ کوم هم دې ته راځم یو انډرلاین هم ورکوم الیپس ټول ما پریس کړه زه فار ایگزامپل دلته دا کلر ورکوم آوټلاین ته بیخي ریموو کوم د شاګردانو د پام وړ دغه مادې دي دا به ټول سلیکټ کړي داسې کنټرول جی بیرته به ګروف کړي او راګه وړي دلته به تاسو کولی شئ چې تر دې سره پورې څه وکړئ د خپلو مکتب اصول پکې ذکر کړئ دغه ټکس راخلم دلته دې کاپي راوړم F8 پریس کوم لیکم ورکوم دې ته وایټ کلر ورکوم دا هم د مدیر لاسلیک شو موږ سره له دې څخه وروسته فار ایگزامپل دا موږ سره د مکتب لوګو زه راخلم دې منځ کې دا مې خطا کړه دلته او دا څه کوم لږ در غټ کوم او د شیپ نیسم او پریس ډاون وهمه له هغې څخه وروسته راځم ټرانسپیرنټ ټول اخلم او د دې دغه لږ در څه کوم د لایټ کوم یې څومره چې تاسې خوښه پک ټول پریس منظم یې کړه نو موږ تاسې کولی شو چې په دې ډول سره څه وکړو یو سټوډنټ کارت ډیزاین کړو هم پښتو هم انګلیسي نو څومره چې پکې ډیزاین کې ګوتې وهي هماغومره ښه راځي فار ایگزامپل زه راځم دغلته داسې یو ریکټینګل ما واخیسته شیپ مې پریس کړ او د دې دغه راوند کوم د دې شکل باندې دلته زه راځم آوټلاین لږ زره څه کوم زیاتوم څلور دوه آوټلاین کوم کلر وکړم چې هر کلر ستاسې خوښه وي څخه وروسته دا راواخله داسې ډرایګ ته شي کړم او سیټر
نو په دې شکل موږ کولی شو چې یو سټوډنټ کارت څه وکړو ډیزاین کړو. نو راځو اسایمنټ ته. هر شاګرد باید دغسې یو سټوډنټ کارت ډیزاین کړي، له دې څخه نور هم ښه ډیزاین وکړي تر څو پوره څنګه شي ستاسو دغه ډیزاین څه مشکل نه وي او پر مخ ولاړ شي. نو څومره چې عملي کار کوئ هغومره به ستاسې په کورل ډرا کې ایکسپیرینس زیاتېږي. دلته خو دا ما په خپل دغې باندې ولیکل، نو تاسو به خپل هغه کوم خصوصیت چې لرئ لکه کېدای شي ډېر راشي، نو تاسو هم کولی شئ ډېر ولیکئ. نو دغه یو سټوډنټ کارت ساده ډیزاین که چا سره څه مشکل وي کولی شي چې په ګروپ کې له موږ سره